راځئ د هماغه مخکې ویډیو د جمع مثال به کار وکړو، خو دلته غواړو چې لږ څه په توضیحاتو سره یې ووایو تر څو پورې ښه درک کړو چې د یوه عدد انتقال کول څه معنا لري. ښه نو دا 5 د سلیس په ځای کې دي، نو دا له 500 څخه ښکارندویي کوي 500. 3 له 300 څخه ښکارندویي کوي ځکه چې د لسیز په ځای کې دی، نو دا 10 کېږي. او شپږ یوازې له شپږ یویشت څخه ښکارندویي کوي، په همدې ډول سره دا 3 له 300 نمایندګي کوي. دا نه لسیز یا نوي ښیي، او دا 8 بیا هم یوازې 8 بیانوي. او اوس کولی شو چې دا دواړه سره جمع کړو. راځئ له ښي اړخ څخه به یې پیل کړو. دا د 20 قطر د شپږ جمع 8 مخکې مو هم حل کړ چې له 14 سره مساوي وي، کوم چې له 10 جمع 4 سره یو شان دی. ښه نو راځئ هغه برخه چې د 10 ضریب نه ده د 20 په قطر کې ولیکو. ښه نو 4 به دلته ولیکو، او کولی شو د عدد هغه برخه چې د 10 ضریب ده د لسیز ځای ته یوسو. همداسې په همدې ډول سره یوازې غواړو چې ځان ډاډ بند کړو چې دا 10 پاتې شوي نه دي، له همدې سره یې په عین قطار کې کېږدو. او اوس کولی شو چې ټول لسیز سره جمع کړو. 10 جمع 10 جمع 90 مخکې مو هم حل کړ چې 110 کېدل. ډېر هغه برخه چې د 100 ضریب نه ده د لسیز په ځای کې لیکلی شو، یعنی 10. او بیا هغه برخه چې د 100 ضریب ده کولی شو د سلیس په قطار کې ولیکو. ښه نو 100 درته لیکلی شو. په یاد ولرئ چې موږ یوازې یو انتقال کړ، خو په اصل کې موږ 100 انتقال کړي ځکه چې دا یو مو د سلیس په ځای کې ایښی. 10 جمع 10 جمع 90 له 100 جمع 10 سره مساوي دی، له 100 جمع 10 سره مساوي دی. لسیز تر دې ځایه پورې ختم شول. اوس کولی شو چې سلیس یې سره جمع کړو. 100 جمع 500 جمع 300 لکه څرنګه چې مخکې مو هم حل کړ 900 کېږي، نو لیکلی شو چې 900. او په دې سره پوښتنه حل شوه. موږ کولی شو ووایو چې 500 جمع 10 جمع 6 جمع 300 جمع 90 جمع 9 له 900 جمع 10 جمع 4 سره مساوي کېږي، کوم چې له 904 سره یو شان دی. هیله ده چې د یو د انتقال په مفهوم باندې پوه شوي یئ، یعنی چې کله یو انتقال کوو څه معنا لري. 6 جمع 8 14 کېږي، یو مو انتقال کړ، دا یو له 10 څخه ښکارندویي کوي، یعنی له دغو 10 څخه استازیتوب کوي چې له یاده مو ونوځي. او بیا مو وویل چې 10 جمع 10 جمع 90 110 کېږي. ښه نو دا 10 جمع 100 دی، او بیا سلیس سره جمع کوو او 900 کېږي.